د بخاری شریف حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت کلچ رمضان شریف داخل شي نو د جنت تمام دروازې کلو کړي شي وغلقت ابواب جهنم او د جهنم تمام دروازې بند کړي شي وسلسلة الشیاطین او سرکش شیطانان پکې قید کړي شي او تړل شي. او د ترمذی شریف یو حدیث کې داسې الفاظ راغلي دي اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین چې کله اول شپه د رمضان شریف داخله شي نو سرکش شیطانان او جنات وتړل شي او د جهنم دروازې بند کړي شي او بیا په دې کې یوه دروازه هم نه کولاویږي تر د میاشت ختمېدو پورې. وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب او د جنت تمام دروازې کلو کړي شي بیا په دې دروازو کې یوه دروازه هم نه بندېږي. وینادي مناد یا آواز کون کی آواز کئی یا باغی الخیر اقبل اے دنیکے کار کون کیا راشد نن پا دنیکو کی جلدی وکا زیادی نیکے وکا و یا باغی الشر اقصر او اے پا گناہ کے مرتکبہ او پا گناہ کی اختکسا بس د گناهونو نه توبه کو دا میاشت صرف د الله عبادت او اطاعت طرف ته وباسه. ولله وتقاء من النار او په دې میاشت کې الله جل جلاله خلق د جهنم د اور نه خلاصوي وذلك كل ليله او دا معامله خرج پکېږي. د مشکات شریف یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راله فرض الله علیکم صیامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحیم. الله جل شانه تاسو باندې د دې میاشت د روزي فرض کړی دی او بل په دې میاشت کې د اسمان دروازې کولاویږي او د جهنم دروازې پکې بندېږي او په دې کې دا سرکش شیطانان دا پکې تړلی شي لله فيه لیلة خیر من الف شهر او الله جل شانه په دې میاشت کې یو داسې شپه مقرر کړې ده چې هغه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. او بیا فرمایي من حرم خیرها فقد حرم او کوم یو انسان چې د دې شپې د خیر نه محرومه شو نو هغه په حقیقت کې محرومه دی یعنې د هغو نه بل